السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو یو څو ورځې مخته ما په خپل یوټیوب چینل باندې یوه ویډیو اپلوډ کړې وله چې تاسو څنګه کولی شئ چې په موبایل کې د سلو موشن ویډیوګانې جوړې کړئ. نو د هغه رقم یو دوه ملګرو دا پوښتنه کړې وله چې موږ څنګه کولی شو چې ریورس ویډیوګانې جوړې کړو. نو دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې ریورس ویډیوګانې جوړې کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره جوړولی شئ. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ وایي پلیز سلیکټ یور ایج، دلته تاسو خپل یعنې عمر وروښایئ چې تاسو له څو کلو یاست. نو ګور دوستانو زه دلته 18 یې وروښیم. نو دغه رقم تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ سټارټ ریورس، کله چې ګور دوستانو تاسو په سټارټ ریورس باندې کلیک وکړئ تاسو اوس دلته ریورس ویډیو جوړولی شئ. نو ګوره دوستانو کله چې تاسو په ریکارډ مووي باندې کلیک وکړئ تاسو به اوس ویډیو کوئ، او که چیرې تاسو چوز مووي ووایي بیا که تاسو له مخه ویډیوګانې کړي دي هغه تاسو ریورس ته اړولی شئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو سټارټ ریورس ووایي دغه رقم به دغه اپشنان دلته تاسو ټول الاو کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو الاو کړئ دغه رقم تاسو په اپشن بټن باندې کلیک وکړئ، دلته به ګیلري ور وښایاست. نو ګوره دوستانو دلته به تاسو په اپشن بټن باندې کلیک وکړئ، ګیلري به ور وښایاست. اوس چې تاسو په موبایل کې تاسو هر چیرې ویډیو کړې ده تاسو به هغه ویډیو ور وښایاست. نو ګوره دوستانو زه ویډیو ورښیم. نو ګوره دوستانو زه راغلم دغه ویډیو ورښیم. کله چې زه په دغه ویډیو باندې کلیک وکړم دغه رقم به دغه کوم ایډز چې راغلو هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. دغه رقم تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ دغه ریورس ده، دغه رقم ریورس اوریجنل سو. نو دغه اپشنان به تاسو ټول ور وښایاست او دغه به تاسو اوکې کړئ. کله چې ګوره دغه تاسو اوکې کړئ دغه رقم دا لوډینګ روان ده. کله چې دغه لوډینګ پوره سو ستاسو ویډیو به په ریورس موشن کې جوړه شي. نو دلته ګوره تاسو لیدلی شئ تاسو ته یو میوزیک هم درکړی ده چې په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې ریورس کړئ. نو دوستانو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. کله چې دغه پوره سو نو بیا به ستاسو ویډیو په ریورس موشن کې جوړه شي. نو ګوره دوستانو دغه اوس ریورس وله تاسو یې خپله لیدلی شئ. نو دوستانو ګوره دغه ویډیو ما ریورس کړې وله، دغه کومه کشنۍ چې و دا له مخته را روان و اوس هغه شاته روان ده. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې ریورس ویډیوګانې جوړې کړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو بیا غواړئ چې دغه ویډیو مخته شیر کړئ یا یې په فیسبوک شیر کړئ یا یې په یوټیوب یا دغه رقم دوستانو په ټیک ټاک باندې، نو تاسو کولی شئ صرف تاسو د شیر په بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو د شیر په بټن باندې کلیک وکړئ دغه رقم تاسو په یوټیوب باندې، په فیسبوک لایټ باندې، په فیسبوک باندې، په ټیک ټاک باندې، په هر شي باندې تاسو شیر ولی شي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټایل کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.